سواتۍ مټایي د سوات پهچان. دا مټایي تاریخي مټایي ده چې په شاهي دربار میاګل عبدالودود باچا صاحب او والي صاحب میاګل جهانزیب با خوښوله. ویلی کېږي چې دغه سوغات د ملکه الزبت سوات په راتګ هم پیش شوي وو. والي صاحب په ټایم کې دا ډېره زیاته کله چې ملکه برطانیې سوات ته راغله، په هغه ټایم کې دا شاهي دربار ته به مټایي تله په اخترو کې. تا حال اوسه پورې شاهي خاندان دا مټایي د خپل اختر په موقع باندې کوم چې ایونټ دي نو دا مټایي هغې له ځي. د سواتۍ مټایي تاریخ چې ده د دې دوکان نه انوینټ شوې ده. دې دوکان کې فرسټ ټایم دا جوړه شوې وه. زمونږ نکاح د 1947 نه مخکې چې کله متحده هندوستان و، په هغه ټایم کې د ده ملګري وو د هندوستان. د هغې سره بیا په سوات کې د مټایي کاروبار شروع کړو. دا باچا صاحب دربار ته لاړه. کله چې بیا د باچا صاحب نه بعد د والي صاحب دور راغی، نو بیا په سټیټ کې یو بیکري وه زمونږ د سوات، دا یو بیکري وه کوم چې ته چې پکې ناستې ده قدیم اولنۍ بیکري ده. نو دې مټایي زموږ په باچا صاحب په دربار کې دا خوښه شوه. بیا د والي صاحب په ټایم کې دا ډېره زیاته کله چې ملکه برطانیې سوات ته راغله، په هغه ټایم کې دا شاهي دربار ته به مټایي تله په اخترو کې. تا حال اوسه پورې شاهي خاندان دا مټایي د خپل اختر په موقع باندې کوم چې ایونټ دي نو دا مټایي هغې له ځي. زما نوم دی سیف الله خان او زه مونږ په چینه مارکېټ کې زمونږ کور و. دلته کې مونږ وخت تېر کړی دی او عجیبه بحثو کې ما د لسمه پورې سبق ویلی دی. هغه وخت کې چوچه غوړي به ملاوېدو د ګلمشال حاجي صاحب سره. هغه غوړي به زما پلار او ورور راواکې به مټۍ پخوله. زما خیال دی چې دا سره کټه خبره راته کوم، زه ډېر ماشوم وم. بیا په 1977 کې زه په اووم کې وم. زما والد صاحب چې و نو هغه په چوچو غوړو کې دا مټۍ پخوله.